سلام ګرانو لیدونکو، د نن ورځې څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. نتنیاهو په سرطان ناروغۍ اخته شوی دی. د اسرایلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د پروستات سرطان ناروغي تشخیص شوی او دا مهال ته درملنې لاندې دی. د هغه د دفتر د معلوماتو له مخې د نتنیاهو روغتیایي وضعیت تر کنټرول لاندې دی او درملنه په منظم ډول روانه ده. یو افغان حاجي د حاجیانو په پروسه کې فساد افشا کړ. یو افغان حاجي چې د زرګونو نورو هیوادوالو سره یو ځای د حج فریضې د ادا کولو لپاره تللی، د افغان حکومت له لوري د ټاکل شوو معلمینو له کړنو شکایت کړی دی. نوموړي ادعا کړې چې ورسره مل استادان د حج د اصولو، فرایضو او ارکانو په اړه کافي پوهه نه لري او نه هم له اړوندو مسؤلینو سره د سم تماس نیولو وړتیا لري. د هغه په وینا یاد کسان تر ډیره د شخصي ساتیرۍ او چکرونو لپاره تللي دي. دغه حاجي له افغان چارواکو او د دوی د حج او اوقاف وزارت څخه غوښتي چې دې ستونزې ته جدي پام وکړي او د حج د بهیر د ښه مدیریت لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. تر دې وړاندې هم ګڼو افغان حاجیانو د حج مراسمو د ناسم مدیریت له امله شکایتونه کړي. معلومات ښایي چې حاجیانو سره تلونکي استادان تر ډیره د شخصي اړیکو او تماسونو له لارې ګمارل کیږي چې حاجیانو ته د هیڅ راز لارښوونې او اسانتیاوو د برابرولو وړتیا نه لري. پزشکیان او قالیباف ټرمپ ته ویلي موږ ټول انقلابیان یو. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د مشرانو جرګې رئیس محمد باقر قالیباف د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې یو ګډ پیغام خپور کړی دی. دواړو مشرانو په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دوی به د رهبرۍ بشپړ اطاعت سره دښمن ته ماتې ورکړي او هغه به پښیمانه کړي. په ګډ پیغام کې ټینګار شوی چې توندلاري او منځلاري نشته، موږ ټول ایرانیان او انقلابیان یو. تر دې وړاندې د قضایه قوې مشر محسني اژه‌ای هم د ټرمپ د څرګندونو په ځواب کې ویلي و چې په ایران کې یوازې یو رهبر شته. بل خوا ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په ټروډ سوشل کې لیکلي و چې ایران دا مهال دې ستونزې سره مخ دی چې خپل رهبر وپیژني. هغه ادعا کړې چې په ایران کې د توندلارو او منځلارو ترمنځ داخلي شخړې زیاتې شوې دي. امریکا وايي پر ایران سمندري محاصره به تر نامعلومې مودې پورې دوام وکړي. د امریکا د جګړې وزیر پیټ هګسټ اعلان وکړ چې پر ایران لګول شوې سمندري محاصره به د اړتیا تر وخته دوام وکړي. نوموړي د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د دغو عملیاتو اساسي موخه د اټومي وسلو څخه د ایران منع کول دي. د امریکا د دفاع وزیر په خپلو څرګندونو کې تایید کړه چې تر دې دمه 40 ایراني بیړۍ له سمندري لارو بیرته خپلو منزلونو ته ګرځول شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا لړۍ به روانوي او پاتې نورې بیړۍ به هم بیرته وګرځول شي. پیټ هګسټ زیاته کړه چې د ایران پر وړاندې پوځي عملیات له پیل راهیسې پر مشخصو اهدافو ولاړ دي. د نوموړي په وینا د واشنګټن لپاره تر ټولو مهم هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه کړي چې ایران به هیڅکله اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي. دغه سمندري بندیزونه د هغو فشارونو یوه برخه ده چې امریکا یې په سیمه کې پر تهران د کنټرول لپاره کاروي. د جمهوریت نظام د چارو ادارې رئیس له پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ستنولو د لړۍ پر چټکتیا او د هغوی د انساني حقونو د نقض په اړه اندېښنه څرګنده کړې. هغه ویلي د انساني کړاو څخه ناوړه ګټه اخیستل د پاکستان په یوه تکراري تګلاره بدل شوی او دغه هیواد تل هڅه کړې چې له حساس حالتونو سیاسي استفاده وکړي. ډاکټر فضلي ویلي اوس تر بل هر وخت زیاته اړتیا ده چې افغانان د یو خپلواک او افغان محوره سیاسي بهیر تر چتر لاندې سره یو موټی شي د خپلو خلکو د باعزته ستنېدو او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. تازه ملګرو ملتونو ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې، خو راپورونه دا هم ښایي چې افغان کډوال د راستنېدلو پر مهال له سختو ستونزو سره مخ دي. شاوخوا 6 میاشتې کېږي چې تورخم دروازه تړل شوې، خو بیا هم افغان کډوال په یو اړخیز ډول له پاکستانه ایستل کېږي او د راستنېدو پر مهال په لارو کې له سختو ورښتونو، توپانونو او نورو ستونزو سره مخامخ وي. د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي قوشتېپې کانال سربند کارونو څخه د لیدنې پر مهال ویلي اسلامي امارت د شهیدانو وینو درناوی کوي او هیڅ وخت به اجازه ونه کړي چې وینې پایمال شي. ښاغلي حنفي ویلي اسلامي امارت ټول هیواد کې د لوی ملي پروژو تطبیق
ښاغلي حنفي ویلي اسلامي امارات ټول هیواد کې د لوی ملي پروژو تطبیق ته ژمن دی. نوموړي د قوشتېپې کانال په څېر لویې پروژې د افغانستان پرمختګ، اقتصادي ودې او د ځان بسیاینې لپاره مهمې بللې دي. اداري مرستیال مسؤلینو ته دنده سپارلې چې د یادې پروژې کارونه پر وخت بشپړ کړي. تهران کې د هوایي دفاع سیستم فعال شوی. ایراني رسنۍ وایي د پلازمینې تهران په ځینو برخو کې د هوایي دفاع سیستمونه فعال شوي او د مشکوکو یا دښمنو اهدافو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د راپورونو له مخې د هوایي دفاع بیټرۍ د پنجشنبې ناوخته فعاله شوې، خو تر اوسه دا نه ده روښانه شوي چې دغه اقدام د څه شي له امله ترسره شوی او کوم مشخص هدف په نښه شوی دی. ځینو رسنیو زیاته کړې چې د ښار په لویدیځو سیمو کې د شپې پر مهال د چاودنو غږونه او د اور لمبې هم اولیدل شوي دي، خو د احتمالي زیانونو او مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې رسنۍ وایي چې د امریکا، اسرائیل او ایران ترمنځ کړکېچ ښایي زیاته او نوي پړاو ته داخل شي. تازه ولسمشر ټرمپ ویلي چې ایران سره هوکړه به یوازې د امریکا په ګټه کیږي. عباس عراقچي اسلام آباد ته ځي. ریپټرز خبري اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران د بهرنی چارو وزیر عباس عراقچي د جمعې په ماښام اسلام آباد ته رسیږي. د راپورونو له مخې 3 سرچینو ویلي چې ښایي د امریکا او ایران ترمنځ د سولې خبرې په پاکستان کې بیا پیل شي. دغو سرچینو زیاته کړې چې د احتمالي خبرو اترو لپاره د امریکا لوجستیکي او امنیتي ټیم لا وړاندې په اسلام آباد کې ځای پر ځای شوی دی. تر اوسه پورې د امریکا او ایران چارواکو د دې راپور په اړه کوم رسمي غبرګون نه دی ښودلی. ټرمپ ویلي چې هیواد به له ایران سره یوازې هغه مهال هوکړې ته رسیږي چې دا د امریکا او د هغې د متحدینو په ګټه وي. ټرمپ دا څرګندونې یو تازه پیغام کې کړې او ټینګار یې کړی چې واشنګټن د هر ډول پریکړې لپاره بیړه نه لري. نوموړي ویلي موږ کافي وخت لرو، خو ایران داسې نه دی، وخت د هغوی پر ضد روان دی. هغه د امریکا د رسنیو پر ځینو راپورونو هم نیوکه کړې چې ګواکې دی غواړي جګړه ژر پای ته ورسوي او دا ادعاوې ناسمې بللې دي. ټرمپ د روان وضعیت په اړه د خپلو پخوانیو څرګندونو په دوام ویلي چې د ایران پوځي وړتیاوې سختې زیانمنې شوي دي. هغه ادعا کړې چې د ایران سمندري ځواک له منځه تللی، هوایي ځواک یې کمزوری شوی او د هوایي دفاع سیستمونه یې هم له کاره لوېدلي دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړې چې پر ایران لګېدلې کلابندي لا هم پیاوړې ده او که اړتیا وي فشارونه به نور هم زیات شي. پاکستان کې پر افغان خبریالانو فشار دوی له اسنادو سره نیولي دي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان یعنی امسو وایي تیرو 2 اونیو کې په پاکستان کې 3 افغان خبریالان نیول شوي او بندیان شوي دي. امسو ویلي د دوی له ډلې یو خبریاله ایستل شوی، یو خبریال او خبریاله لا هم بند کړي دي او د پاکستان حکومت دوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.